السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره جالبه مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده د انګلیسي په برخه کې. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو چې زموږ ځانګړې شوې ده په انګلیسي برخه کې هغه د ورب موضوع لپاره ځانګړې شوې ده. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به په ورب باندې بشپړ رڼا اچوو چې په انګلیسي ژبه کې د ورب څخه هدف څه دی او څه رول لوبوي په انګلیسي ژبه کې. تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ سټیپ بای سټیپ مرحله په مرحله او د سکیپ هڅه مه کوئ نو انشاءالله د ورب په بشپړ هدف او مقصد به پوه شئ. ښه لومړی به راشو د ورب تعریف ته چې په تعریف کې څه وایي او څه لیکل شوي دي. ښه تاسو وګورئ دلته A verb is a word that shows an action, a state, or an occurrence in a sentence. ښه تعریف نه همداسې معلومیږي چې داسې وایي چې ورب هغه کلمه ده چې په یوه جمله کې کار، حالت یا پیښه ښایي. دلته تاسو پښتو تعریف ما هم راخیستی دی، تاسو دا هم کتلی شئ. انشاءالله تفصیل فکر کوو. هغه کلمه ده چې جمله کې کار، حالت یا پیښه ښایي. لکه څه ډول موږ دلته مثالونه هم راخیستي دي. انشاءالله اوس په بشپړ وضاحت وشي چې څه ډول مثال په یوه جمله کې کار ښیي، څه ډول حالت ښیي، څه ډول پیښه ښایي، لکه څه ډول تاسو ګورئ دلته. ښه لومړی اګزامپل خو تاسو ګورئ. دلته موږ ویل چې مثال په یوه جمله کې اکشن یا مثال کار یا عمل ښایي. لکه څه ډول دلته ګورئ he runs دی منډه وهي، یا he works دی کار کوي، he writes دی لیکل کوي. دلته په خپله دغه ورب چې دی دغه رن دی، ځکه رن په خپله کار کول دی، منډه وهل دی، یو اکشن دی، یو عمل دی. که دلته موږ ورک هم ولګوو کار کول بیا هم ورب دی. که دلته موږ رایټ ولیکو بیا هم ورب دی. همداسې دلته موږ ګو ولیکو بیا هم ورب دی، تللو ته ویل کیږي. نو دلته په لومړی اکشن کې هغه کوم عمل چې ترسره کیږي، کوم کار چې ترسره کیږي هغه هم په خپله ورب دی. یعنې ورب په یوه جمله کې د کار یا د یو عمل کولو څرګندونه کوي. لکه دلته چې موږ وهل چې دلته په خپله د رن چې د کار کول دي، منډه وهل دي. اوس به راشو دویم اګزامپل ته. ښه سټیټ حالت ته په یوه جمله کې ورب حالت هم ښیي د یوه شي. لکه څه ډول she is happy دی خوشحاله ده، she was happy داسې هم ویلی شو دی خوشحاله وه. دلته د اس په ځای was هم استعمالولی شو. د اس په خپله ورب دی. د دې مثال د حالت څرګندونه یې وکړه چې څنګه ده، آیا خوشحاله ده، خفه ده. نو همدغه ډول کار هم ورب ترسره کولی شي په یوه جمله کې. همدا ډول د یوه شي حالت هم ښودلی شي، هغه هم په ورب سره ښودل کیږي. دلته په خپله د اس چې دی ورب دی. نو انشاءالله دا به تاسو د ورب په ډولونو کې وپېژنئ او په همدې باندې به یوه ویډیو جوړوو حتما، ځکه ورب هم ډولونه لري قسمه قسمه چې مثال همدې ته کوم ورب ویلی کېږي او همدې ته کوم ورب ویلی کېږي. ورب هم قسمونه لري، په همدې به مو بشپړ پوه کړم په راتلونکو ویډیوګانو کې. ښه دریم نمبر کې موږ ویل چې مثال پیښې هم ښیي. لکه څه ډول پیښې it rained باران وشو، it snowed واوره وشو، ګلۍ وشوه. خدای دې ګلۍ په وچو دښتو هم نه وکړي، هسې مثال مې وښویه. همداسې بله پیښه وشوه، داسې بل څه پیښ شول. نو د همدا ډول کارونو هم ورب څرګندوي کوي په یوه جمله کې. نو همدغه شیان، همدغه کوم څه چې موږ تاسو ته وښل په یوه جمله کې چې د همدې وضاحت کې هغه په ورب سره کیږي. هم د کار، هم د حالت او هم د پیښې. دا ټولو کارونو وضاحت په چی سره کیږي؟ په ورب سره. ستاسو نه چې هر څوک پوښتنه کوي، که هغه په ښوونځیو کې وي، که هغه په انسټیټیوټونو کې وي، که په کورسونو کې، پوهنتونونو کې، نورو کومو تعلیمي مرکزونو اکاډمیو کې، چې ورب څه معنی؟ ورب هغه کلمه ده چې په یوه جمله کې کار، حالت یا پیښه ښایي. همدا تعریف کافي دی.
نو قدرمن لیدونکو نهانۍ ویډیو چې وه فقط ورب لپاره ځانګړې شوې وه د ورب پېژندګلوي لپاره. انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې به د ورب ډولونو باندې هم رڼا اچوو چې مثال د ایس کوم ډول ورب دی، د رن کوم ډول ورب دی، همداسې نوره په همدې به هم بشپړ رڼا اچوو. په الحال نو په خدای سپارلي یاست، ښه وخت غواړم.